السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د فیسبوک یو دارکته سیټینګ در وښیم، ستاسو به ټول حیرانه کړي. یعنې ملګرو ته فیسبوک یو نوی سیټینګ باید هر یوې وګورئ. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ دوی لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ سئ اپشنز ته. کله چې تاسو اپشنز ته ولاړاست بیا به دغه رقم ملګرو دلته تاسو راسئ سیټینګ اینډ پریویسي به پیدا کړئ. ملګرو کله چې تاسو سیټینګ اینډ پریویسي پیدا کړئ ګوره ملګرو اولنی اپشن دا سیټینګ او دغه رقم پریویسي شارټکټ سو او یور ټایم آن فیسبوک. ملګرو کله چې تاسو یور ټایم آن فیسبوک باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو کومه ورځ چې تاسو فیسبوک زیات استعمال کړئ په هغه ورځ به هغه لیکه تر ټولو لوړه او کومه ورځ چې مې لږ استعمال کړی په هغه ورځ به په هغه لیکه تر ټولو کوچنۍ یعنې ملګرو په دغه ځای کې دی تاسو ته درښیي ټایم پر ډے یعنې د هرې ورځې تاسو ته دغه درښیي چې په دې ورځ تاسو دونه فیسبوک استعمال کړی ده یعنې دونه ټیم ورکړی ده ستاسو څونه ټیم ورکوئ. بیا ملګرو کله چې ګوره دلته تاسو دویم اپشن ته راسئ نیو پیډ او دغه نیو پیډ پریفرنس. ملګرو کله چې تاسو نیو پیډ پریفرنس کلیک کړئ دغه رقم ملګرو ور لیکلی دی پریورټایز هاو ټو سی فرسټ یعنې ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو دلته لیکلی دی پریورټایز هو ټو سی فرسټ یعنې چوز هو پوسټ یو ډو ناټ وانټ ټو میس. یعنې ملګرو د هغه فرینډ دغه ماته راوښیاست یعنې کوم فرینډ چې تاسو ته کله یو پوسټ وکړي هغه له تاسو څخه مسیږي یعنې تاسو یې نسئ کتلی دلته صرف او صرف تاسو هغه نفر وښیاست. بیا چې کله هغه سړی پوسټ وکړي ډایرکټ به د هغه پوسټ دلته تاسو ته یعنې په اول وار کې به څنګه تاسو فیسبوک خلاص کړئ اول وار به د هغه پوسټ دلته دی تاسو ته راړي. نو ملګرو ګوره دلته زه ورښیم چې از سی کرکټ ورلډ کپ. نو ملګرو ګوره دلته باندې دا سټار کوئ او د هغه رقم که بل سټار کوئ بل سټار کوئ او د هغه رقم هر چا چې یعنې تاسو سټار ورکوئ بیا به د هغو پوسټونه اول وارې ته لیدلی سئ. نو ملګرو یو دغه سیټینګ ده او د هغه رقم ملګرو ګوره دلته لیکلي دي انفالو پیپل ټو هاید دیر پوسټ یعنې ملګرو هغه خلک تاسو پټ کړئ د کومو خلکو پوسټونه ستاسو نه غواړئ چې وګورئ. یعنې ملګرو اوس که چېرې تاسو په هر یو باندې کلیک وکړئ د هغه پوسټ به پټ سي یعنې هغه به بیا تاسو ته کله چې هغه پوسټ وکړي هغه به تاسو ته دی نه راړي. نو ملګرو ګوره دلته دا یو ورښیم صرف او صرف هغه باندې به کلیک وکړئ انفالوډ ګوره ملګرو هغه انفالو سو او د هغه رقم ملګرو دریم اپشن څه ده ریکنټیکټ ویت پیپل یو انفالوډ یعنې ملګرو هغه کسانو سره بیرته رابطه ونیسئ کوم کسان تاسو انفالو کړي دي. ګوره ملګرو دغه ما هلته انفالو کوئ اوس چیرې کې تاسو فالو کوئ صرف او صرف بیرته په دې باندې کلیک وکړئ دغه رقم به دا فالوینګ سي یعنې دا به فالو سي. نو ملګرو دغه رقم دلته ګوره لیکلی دی هاید ایپس هایډن فار نیوز پیډ یعنې ملګرو تاسو کوم اپلیکیشنان چې دي هغه هم تاسو هایډولی سئ. یعنې ملګرو ګوره په دغه فیسبوک کې یو نوی سیټینګ و باید هر یې وګورئ او هر یو فایده ځینې واخلئ. نو ملګرو باید دغه هر یو په خپل موبایل کې وکړي. ګوره ملګرو دا ډېر ښایسته او خوندور اپشن ده. کله چې تاسو ته څوک وایي چې ته پلانکې ورځ په فیسبوک باندې آنلاین ولې دونه تر ډېرو پورې آنلاین ولې نو که چېرته په هغه ورځ نه وې آنلاینه صرف او صرف درته راسه په ټایم پر ډے کې یعنې ټایمر آن فیسبوک کې راولاړ سو ډېر ښایسته دغه ده په دې ورځ ما تقریبا دونه خالي مې دونه سکرین ګوره ما یو منټ استعمال کړی ده. ګوره ملګرو خالي هغه په هغه ورځ باندې کلیک وکړئ دی تاسو ډایرکټ هغه ورځ درښیي چې په دې ورځ تاسو فیسبوک دونه استعمال کړی ده او په دې ورځ مې فیسبوک دونه استعمال کړی ده. نو ملګرو خدای وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې که مې ویډیو خوښه سوي ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ دوی لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیو اپلوډوو. نو ملګرو که چېرې تاسو هره پوښتنه لرئ هر شي ته مې ضرورت وي یعنې که د فیسبوک په باره کې که د یوټیوب په باره کې او دغه رقم که چېرې تاسو د موبایل په باره کې یو پوښتنه کوئ نو ملګرو تاسو لاندې ماته په کمنټ کې وایاست تر څو زه هغه ویډیو هم ستاسو لپاره جوړ کړم. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.